یو سړی د مالټو والا ته وویل وروره مالټه دانه په څو ده؟ مالټې والا ورته وویل دانه په 5 روپۍ. سړي ورته وویل په 2 روپۍ دانه نه کېږي؟ مالټو والا ورته وویل په 2 روپۍ خو یې صرف پوستکی کېږي. سړي ورته وویل ښه چې داسې ده نو دا 3 روپۍ واخله ماته سپینه کړه مالټه راکړه پوستکی ترې ته واخله. السلام علیکم. نو څنګه چل دی ملګرو؟ زه یم ولی، تاسو ګورئ پښتو انفو. ملګرو نن موږ حاضر یو نوې ښایسته ویډیو سره او په نن دې ویډیو کې به موږ تاسو ته درښایو 5 نوې جالبه ماشینونه. راځئ چې ویډیو شروع کړو. کې راځي پاور بلیډ ټریکټر. غټ یا واړه واښه کټ کولو دپاره تاسو به واړه ماشینونه کتلی وي او دا واښه په لاسونو هم خلک کټ کوي، خو کم غټ یا کولاوزي کې د غټ ماشین نه بل آپشن موږ سره نه وي. په دې غټ ټریکټر سره 4 غټې پکې غوندې تیز بلیډونه لګېدلي وي. دې ټریکټر صرف 1 غنټه کې 100 میله ځمکه ریبي او هر رقم ځمکه ډېر زر صفا کوي. ملګرو په نمبر 4 کې راځي لون برچ هټسمین بیوی. ملګرو فصل کولو دپاره د اوبو ډیر ضرورت وي او چې کم فصل له اوبه نه وي نو هغه فصل ډیر زر وچیږي. خشک موسم کې د اوبو کمی خامخا کیږي، خو کم وخت کې چې باران نه کیږي فصلونه او په پټو کې چې کله موږ د اوبو دپاره پمپونه یا ټویل نه ووو نو دا موږ ته ډیره ګرانه پریوځي. خو نه د لون برچ هټسمین بیوی مدد سره ډیر اسانۍ سره موږ ورته د ضرورت اوبو ورکولی شو. د ټرک غوندې ټریکټر او د شاته لګېدلو ډیر غوندې بلیټونه اوبو ورکولو سره سره یو غوندې نیر هم جوړوي او چې کم ځای کې فصلونو ته د اوبو ډیر ضرورت وي دا تاسو هغه ځای رسولی هم شئ او اوبه هم جمع کولی شئ. نمبر 3 کې راځي شولټر. ملګرو په ونه کې چې میوه پخه شي نو هغې رش کول هم یو پوره کار وي او ډیر ټایم موږ له ضایع کوي، ځکه چې میوه نازکه وي او رش کېدو ټایم کې دا خرابېدی شي. دې دپاره یو داسې ماشین جوړ شوی دی چې دې په ذریعه ونې ته خطو نه بغیر دا میوه رش کولی شي. دې وروسته طرف ته 6 ځایونه جوړ شوي دي او یو بل نه په یو انداز کې لګېدلي دي چې د دې مدد سره ونې ته خطا هم نه کېږي او میوې ته هم نقصان نه رسېږي. او صرف دا نه، دې کې یو غټ چینج هم لګېدلی وي. د میوې رشلیدو وروسته چین مدد سره میوه یو غټ کانټینر ته هم رسولی شي، نو د دې ماشین د وجې میوه هم بچ شي او بوټی هم بچ وي. ملګرو په دې ویډیو کې نمبر 2 کې راځي سومریپ. ملګرو یو بل د کمال ماشین دی چې دې نوم دی سومریپ. د دې استعمال هله کیږي چې د ونې نه کمه میوه راغورځېږي نو د هله په کار راځي. دې کې لاندې طرف ته تاوېدلو بلیټونه لګېدلي وي، بوټي لاندې او په پټو کې کمه میوه غورځېدلې وي ځان ته یې راکش کوي. دې نه وروسته ماشین کې لګېدلې پټه د میوې یو کانټینر ته رسوي. دا کار که انسان په حواله کې نو ډېر وخت او محنت او پیسې ضایع کوي، خو سومریپ نوم دا ماشین ډېر ټیم بچ کوي. په زرګونو میوې دا ماشین په لږ وخت کې راغونډوي او ډېرې میوې د خرابېدو نه بچ کوي. نو ملګرو په دې ویډیو کې اول نمبر کې راځي پی ډي پینټر 26 ماشین. ملګرو پی ډي پینټر 26 ماشین دا یو بل ډیر د کمال ماشین دی. هسې کتو باندې دا ماشین یو وړوکی غوندې ماشین ښکاري، خو د دې سیسټم ډیر د کمال دی. دا ماشین هغه کار په 100 منټونو کې کار کوي چې کم ماشین یا انسان په غنټو کې نشي کولی. دې کې لګېدلی دی یو پاورفول ماشین چې دا هر ځای کې استعمالولی شي او دا ډیر په لمده ځمکه کې یا په اوبو کې او شولې یا وریجو کرلو کې دا ډیر په کار راځي. ځمکه کې څومره اوبه وي دا آرام سره کار کولی شي. نو ملګرو په دې ماشینونو کې تاسو کوم ماشین خوښ شو کمنټ سیکشن کې راته ضرور ووایئ. دا ویډیو لایک ضرور کړئ او داسې مزیدار ویډیو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره دا بیل آیکن هم ووایئ چې تاسو ته نوې ویډیو درځي. نو د ویډیو کې فلحال دومره دی، بیا سره ملاویږي یو ښایسته ویډیو سره. هغې پورې ماله اجازه راکړئ. د خدای په امان.